سلامونه ستړي مه شئ. د 8 صبح څخه د مهمو خبرونو ټولګه په سر کې د مهمو خبرونو سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د پروګرام ځنډېدل رویدادهای راپور ورکړی چې د افغان کډوالو د لیږدولو او میشتولو دفتر تړل کیږي. د موسسو په کارونو کې د طالبانو لاسوهنه اوچا وایي د طالبانو لاسوهنې تېره میاشت د شپږ 50 بشري پروژو د ځنډېدو لامل شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په جنورۍ میاشت کې له اسلام آباد او راولپنډیه 18,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. او په پاکستان کې ناامنۍ ناپېژاندو وسلوالو په پاکستان کې 7 مسافر په ډزو وژلي. د راپورونو له مخې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو هلته د هغوی میشتولو دفتر ته امر شوی چې د 2015 کال د اپریل تر میاشتې تړل کېدو ته چمتو واوسي. د رویټرز خبري اژانس دغه خبر د سې شنبې په ورځ د خپلو سرچینو له قوله ورکړی دی. د راپور له مخې که دا پرېکړه عملي شي لږ تر لږه 200,000 افغان کډوال چې امریکا ته د تللو پر شرایطو برابر دي له دغه فرصته بې برخه کیږي. راپور زیاتوي چې دا مهال د ډیرو افغان نظامیانو د کورنیو غړي د لیږد بهیر ته په تمه دي. ټویټرز لیکلي چې دا پرېکړه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لسګونه زره همکارانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واکمنېدو وروسته سملاسي د افغان کډوالو د لیږدولو او میشتولو د بهیر د درولو امر ورکړ. اوس داسې اندېښنې شته چې که ټرمپ خپله پرېکړه بیرته وانخلي او د طالبانو په تړاو نوې تګلاره ونه لري نو د دغه بهیر په بندېدو سره به د زرګونو افغانانو ژوند له جدي ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي په تېره زېږدیزه میاشت کې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د شپږ 50 بشري پروژو د ځنډېدو لامل شوی دی. اوچا سې شنبې په ورځ د روان کال د جنورۍ میاشتې په راپور کې ویلي چې په تېره میاشت کې د طالبانو لاسوهنې او اړمنو ته د بنسټونو په لاسرسي پورې اړوند پیښې د شپږ 50 بشري پروژو د ځنډېدو لامل شو. دغه دفتر زیاته کړې چې دغه پروژو ځنډېدو له 1 ورځې تر 13 ورځو پورې دوام کړی او 48 سلنه یې لا هم په ځنډېدلي حالت کې پاتې دي. اوچا ټینګار کړی چې دغه لاسوهنې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو لاسرسی له سختو خنډونو سره مخ کوي. د اوچا په وینا د طالبانو لخوا د بشري پروژو په پلي کولو کې لاسوهنه په بېلابېلو بڼو ترسره شوی چې د پلان په لیکلو کې د لاسوهنې 40 مورده د کارکوونکو د لیستونو او حساسو معلوماتو د غوښتنې 25 مورده د مرستې رسونې په بهیر کې د ښځو د ګډون د محدودیت 14 مورده د ګټه اخیستونکو په غوراوي کې د لاسوهنې 1 مورد او د تدارکاتو په بهیر کې د لاسوهنو 2 مورد پکې شامل دي. اوچا د روان کال په لړم میاشت کې هم ویلي وو چې د مرستندویو بنسټونو په فعالیتونو کې د طالبانو لاسوهنې د پام وړ زیاتې شوې دي. تر دې وړاندې هم نړیوالو بنسټونو د مرستې رسونې په چارو کې د طالبانو پر لاسوهنې اندېښنه ښودلې وه. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د جنورۍ میاشتې له پیله تر پایه څه باندې 18,000 افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ له ښارونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې یوازې د جنورۍ پر 2مه نیمایي کې له دغو ښارونو 9,846 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دی چې د 78 سلنه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې د دغه هېواده وتلي دي. د راپور له مخې د کور د کرایې د ورکولو توان نه درلودل هم افغانستان ته د 40 سلنه دغو کډوالو د راستنېدو لامل بلل شوی دی. د راپورونو له مخې ناپېژاندو وسلوالو د بلوچستان په برخان سیمه کې له یوه بسه 7 مسافر راښکته کړي او بیا یې په ډزو وژلي دي. یو ټلویزیون چهارشنبه د فبرورۍ پر 19 راپور ورکړی چې دا پیښه د سې شنبې شپې ناوخته شوې ده. د برخان سیمې د کمیشنر مرستیال خادم حسین تایید کړي چې ناپېژاندو وسلوالو د بس له درولو وروسته 7 کسان له بسه ښکته کړي او د هغوی د اسنادو له کتلو وروسته یې وژلي دي. په راپور کې راغلي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بېلابېلو ښارونو اوسېدونکي وو. د راپور له مخې دغه مسافر وړونکی بس چې له کوټې روان شوی و لږ تر لږه 45 مسافر پکې سپاره وو. له دې سره هم مهاله د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بګټي دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې د سولې د دښمنانو لخوا دا برید د زغملو وړ نه دی او هغوی به له سخت غبرګون سره مخ شي. تر اوسه پورې کومې ډلې پر دغو مسافرو د برید مسؤلیت نه دی منلی. په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې امنیتي پیښې زیاتې شوي دي.
پاکستاني چارواکو تل ویلي چې د بیلابیلو ډلو وسلوال د افغانستان له خاورې دغه هیواد ته ورځي، خو طالبانو دا ادعاوې رد کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د دې مهال مهم خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په یو بخښونکي خدای سپارم.